د ولسمشر ټرمپ هرکلي ته لسګونه زره هندیان راټول شوي وو او له هوایي ډګر څخه د کرکټ تر سټډیومه پورې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون هغه بدرګه کړ. ولسمشر ټرمپ په نړۍ کې د کرکټ په تر ټولو لوی سټډیوم کې وینا وکړه او نریندرا مودي یې خپل ریښتینی ملګری وباله. لومړی میرمن او ما 8,000 مایله سفر وکړ چې د دې ملت ټولو اوسیدونکو ته دا پیغام ورکړو چې امریکا له هند سره مینه لري، امریکا د هند عزت کوي، امریکا به تل د هند ولس رښتینی او وفادار ملګری وي. ښاغلي ټرمپ د هند سره د 3 میلیارډو ډالرو په ارزښت د پوځي تجارتي تړون خبره هم وکړه. هند به د امریکا څخه پوځي هلیکوپټرې او نور تجهیزات اخلي. ډانلډ ټرمپ د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې په اړه وویل چې د دواړو هیوادونو سرحدونه به د ترهګرو او هر ډول سختدریځه اسلامي افراطیانو پر مخ بند وي. د راډیکال اسلامي ترهګرۍ څخه د ولسونو د دفاع په خاطر متحده ایالات او هند غښتلي متحدین دي. هندیانو ته په وینا کې ولسمشر ټرمپ د پاکستان سره هم اړیکې ښې وبللې او ویل چې په پاکستان کې د فعالو ترهګرو ډلو د ځپلو په لاره کې پر مثبت لوري پرمختګونه شوي دي. له پاکستان سره زموږ اړیکې ډېرې ښې دي. د هڅو نه مننه کوو. د پاکستان سره د پرمختګونو قوي نښې لیدل کیږي او هیله کوو چې تاوتریخوالی راکم شي او په جنوبي اسیا کې د ټولو ملتونو ثبات او ښه راتلونکی غواړو. تمه کیږي چې د امریکا او هند مشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي شخړو د حلولو هڅه هم وکړي. ستونزې هغه مهال پیدا شوې چې امریکا د هند څخه د المونیمو او فولادو پر وارداتو مالیات زیات کړل او په ځواب کې هند د امریکا څخه د زراعتي او طبي آلاتو واردات سخت کړل. غورځنګ د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.